نبی علیہ السلام صحابہ کرام تا فرمائی اے زما صحابو ان هذه القلوب تسدا دا زړونو تا دا زنگ لگی گندگی خیرن والے پہ راضی کما یصدع الحدید اذا صابه الماء سنگ چه اسپنی توبور سی واغی پاغی سر زنگ نسی زڑام زنگ نسی قرآن خپل فرمائلی دی ختم اللہ علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوا زړونو باندې تور والے راضی زړونو باندې زنگ راضی دا معلومه خبر شوا خو یا رسول الله وما جلاوها داغی صفائی بسنگوی د دنیا صفائی خو مونږ ګورو که فرش خا گندشی نو پاغی بانی اوبو واچو ویفر پہ لگاو کپڑا گندشی نو وینزو صرف و صابن پہ لگاو بدن بانی اوبرا واچو صابن استعمال کو پاغی صفا کو سزایون جارو کو پاغی صفائی راشی سزایون پا بیلچائی صفا کیگی سزایون پا لاس راخ کلو صفا کیگی وما جلاؤها یا رسول اللہ نو دیسلت خم زنگ لگی دا خم یو مشینری دا سترگو کم زنگ رازی غگونو تم زنگ لگی قرآن وی ختم اللہ علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوا زڑونو تم زنگ لگی خیرے لگی سترگو تم لگی غگونو تم لگی اللہ دا اللہ نبی داراتو آیا وما جلاؤها اے دا اللہ نبی دا دید صفائی بس طریق کاروی دا بسنگ صفا کو سخبوی کنا اللہ اکبر صحابہ کرام دا حقیقی صفائی تپوس کئی گورا عجیب خبر خدا دا دا دنیا صفائی دا و دا آخرت صفائی صدا دنیا کی چی دا صفائی دی دا نو یو خاص بہتر غورا زائتا باورنا نوتیش او چی صفا قالینونا چولی شوی دی استا پخپو سوٹی و خطی دی اگا زائتا بتا سوک پری دی طول بتی برچا برچا خپیری گنده دی بدن دی گنده دی دلتا مکینا جنت صفا زائدے التبا کم صفائی غاڑی چاگلتا دا جنت دا داخلے دو سبب ہو گرس الت صفائی دزل غاڑی ایمان سر صفائی دزل راز بس دا یو داسی یو شے دے چی دا دزل صفائی پدے باندے رازی داران دا شوے زلئی پا ایمان بانی نو سبب دا داخلے دو دا جنت با علا گردی چی ایمان در کے دے خو ہاں کلا نا کلا بہترین صفا لوخے دے قیمتی لوخے دے کچھ آغا قیمتی لوخے بہترین لوخے دا غسی پدا سی زائی کی پروتی چی پاغی بانی دوڑی لگی پاغی بانی گندگی رازی آغا قیمتی لوخیم سخاش ایمان و زڑا دا خو صفا شے دے کچھ دغسی ماحولونو کی انسان گرزی او دا دنیا ماحولون دی نو خام خواب دے بانی گندگی راش اللہ رب العزت پا دنیا کی داغے دا صفائی دا پارا طریقہ کار رویستا چھ ظاہری صفائی او باطنی صفائی دادا
چې ته په اخلاص د الله نه توبه وباسې او الله ته توبه وباسې دا ستا حقیقي او باطني صفایي ده د زړه. توبې سره د زړه صفایي راځي، توبې سره اندرون صفا کېږي. او که ته په یو ماشین باندې بره ډېره کپړه مپړوې خو چې دننه پرزې ټولې ګنده او نښتې دي، نو که ظاهر ډېر رنګ روغن دی وله کړی دی خو چې دننه هغه د هغې پرزې جام دي او نښتې دي نو هسې پې کپړې وان. اصل صفایي دا ده چې د هغې پرزې رواني، د هغې هغه دننه مشینګري برابر روانه ده. نو دننه صفایي او بار صفایي بیا دا دواړه فایده ورکوي. او دننه صفایي راځي دا په توبې سره. او ګوره یاد ساته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی ان الله لا ينظر الى صورکم، لا ينظر الى صورکم، اللہ صرف و صرف ستاسو ظاہری شکلونو تا نگوری پدی بانے فیصلے نکئی. ستاسو پا ظاہری شکلونو باندې اللہ صرف فیصلے نکئی ولیکن ینظر الى قلوبکم، اللہ چی فیصلے کئی نستاسو د زړونو پا حالتونو فیصلے کئی. د مسلمان د زړه په حالت باندې الله فیصله کوي. ظاهر باندې لا ينظر الى صورکم. او چې کله انسان په زړه باندې صفا شو د ګناه ګندګي د زړه نه لرې شوه، د ګناه داغ او زنګ د زړه نه لرې شه، بیا ته ګوره چې الله رب العزت د دې برابر څنګه فیصلې رالیږي. اللہ د دې برابر څنګه فیصلې رالیږي. واقعات ګڼ دي. قرآن دو سیزونه یادوي، دوا اشیاء داسې یادوي چې د هغې د وجې نه الله دنیا ته عذاب نه رالیږي. دوا اشیاء داسې دي چې کله هغه دنیا کې موجود دي نو الله عذابونه نه راځي. قرآن داغی گواہ دے، نہم سپارہ دا سورہ انفال دے. اللہ رب العزت دا آغا دو سیزنو تذکرہ کئی او فرمائی وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. دا تقریباً 3 نمبر آیات دے سورہ انفال. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الله وإذا عذاب نور کو مدیتا پدا سے حال کی چے پیغمبرات پکی موجودی نستاد وجود پا حالت کی زستا قوم تا عذاب کلن فکلن نور کوما، ٹول نہ ہلاکوما، ٹول نہ تباکوما. چی پیغمبر موجود دے اللہ دا قوم پا یوزل بانے نغر کئی نا عذاب پیدا سے رازی ترسو پورے چی پیغمبر شتا عذاب نشتا. پیغمبر لار نو بیا دا عذابونو دروازہ کلاو شوا. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. چی پیغمبر دا دنیا نلار یا دا غزائن یو طرف تشا نو دا اللہ عذابونو تا دروازہ کلاو شوا، بیا دا اللہ عذابون رازی. او سمر قومون تباشو، سمر قومون تباشو چی انبیاء تی پشاشو. نو دا یو علامه دا عذاب دا نراتلو چی اللہ عذاب نراولی ولی چی پیغمبر موجود یوا. چی پیغمبر لار عذابونو تمانیا نشتا، یب عذابون رازی. چی قوم نا فرمانا کیگی
عذاب برازی، گناہ کیگی عذاب برازی، مخالفت کیگی عذاب برازی. دا خو بوستش عذابونا عذابونا عذابونا، دا خو بڑیر گرانا وا. خو اللہ رب العزت یو بل طریقہ کار پا دی امت کے جاری کا. اللہ رب العزت یو بل طریقہ کار دا عذاب دا ما دا پارا مانعو گرزاو. آغا سدے اللہ اکبر، دیر آسان دیر آسان. دا عذاب دروازی دا پارا بلد تالا آغا یو اللہ پریخی دا تر قیامت پوری. ذکر چی پیغمبر خودو طول عمر جوندے نشپات کی دے، لو کانت الدنیا تدوم لواحدین لکان رسول اللہ فیہا مخلدا. کچری دنیا کی ہمیش گیری ہوئے نو دے جناب رسول اللہ ذات با ہمیشہ ہو. خبر حال چی دے جناب رسول اللہ ذات دا دنیا نلار عذاب دا پارا تالا کلاو شوا، لیکن اللہ دی دی امت دا پارا یو ابلا دا دروازے دا بندے دو تالاو کتا چی دا عذاب دروازے تا تالا والی شوی دا. او آغا صدا وما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون. اللہ اذا عذاب نورکم دی قوم لعذاب نورکم، دی امت لعذاب نورکم، دی خلق عذاب نراولما. کلچ دیدا تالا لگولی دا وهم یستغفرون، چی دیدا اللہ پا دربار کی توبہ باسی، توبہ باسی. اللہ عذابو نبندئی، دا عذاب دروازہ بند شوا چی کل پا امت کی دا توبی دروازہ کلاو دا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا قوم مطالبہ کئی، سورتوئی دیری مطالبی تکڑوی لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا. اے پیغمبران تر آغے وقت پورے پتابانی منگی مان نروڑو تر سو پورے چھتا منگتا نہرون نوی جاری کڑی. او تکون لکام جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا. یا دی منگتا باغات نوی نال کڑی برابر کڑی منگ پتا ایمان نراوڑو. او تکون لک زخرف بیت من زخرف او ترقا فی السماء. مطالبی وی اے پیغمبر تر آغی وقت پوری منگتا نمنو چی دا دا صفا دے رئی. اللہ دے رہا تو خی اللہ دے دا غیبن اسباب پورا کی دا صفا دے رئی خوبی نو کنا. اللہ اکبر. آغا دا صفا دے رئی رال دا سرو کا تچویز پیغمبریم دا دا صفا ڈیرے منگل دا سرو کا سیبا ہم ماننے کے لیے تیار ہے. تیاریو جی منو منگل دا دا صفا ڈیرے دا سرو کا. نبی علیہ السلام اللہ تا سوالو نہ کئی او سوئی یا اللہ قوم مطالبہ کری دا قوم منی خلق زما دعا قبول کا دا ڈیرئی دا صفاب دا سرو کا چی دا بانے مرکشی خوی بد بانے بسیار. باز سڑی دین تا دا دین کار تا اڑنی نو کلوی جامع دا عبادت تا اڑنی جامع میں پلیتی ستڑیم نا وقت دا زیلری دے گرمی دا سردی دا خوب رازی تولی بانی کنا کو سموہ ہے کنا سموہ ہے چھ بس نیکم نو بانی لٹی دین تا
ایتبم پیغمبر ارسو خول وی بیر منو خدا د صفا ډیره راله د سرو ک بیا د بالکل منو د الله نبی د صفا په ډیره باندې ولاړ دی اے الله چې په کوم ډیره ولاړ يم دا ډیره را نه دا خلق د سرو غواړي چې دا د سرو کنو مونږه منو اے الله کدا د سرو شوا او د خلقو منل نو دا صدمره عجیب خبر نه ده ځکه د الله نبی خو د خلقو په ایمان حیرسناکو چې دام خوشي دام خوشي دام خوشي دعاګانې به کولی کنه به کولی الله فلان کی ته ایمان ورکي امت تداو کی د امت داو کی دا زاریانی کولی کنه کولی د امت د پاره جړل کنه جړل نو یا الله د صفا ډیرې بس د سرو کې چې دا خلق جنت والا جوړ شي جهنم نه بچ الله ورته وحی کوي اے پیغمبرام واور دا خبره کزدا دا صفا ډیرې د سرو کم نو دی به صرف ایمان راوړي دی ته به نجات ملاو شي دی به صرف جنتیان شي کز تعالی د دې په بدله کې داس یو شی در کمام چې ستا تمام امت چې هغه استعمالوي نو هغه به جنت ته ځي کنه دا یو ډیرې خدا او کنه داسې یو قیمتي شی زه دله درکم چې هغې په استعمال باندې هغه سبب د جنت تر قیامت پورې ګرځي ان الله يقبل توبة عبد ما لم يغرغر چې تر څو پورې سادي ځای ته راغلی نه ده تر هغې وخته پورې الله وایي ده ته به ما د جنت دروازه کلاو کړې وي داسې شی نه در کوم چېرته د سلو کسانو ایمان او چرته د قیامت ته پورې د خلکو خنجات او د فلا ذریعہ لټول د الله نبی وی اے الله مال داسې شی پکار دی چې هغه تر قیامت پورې د خلکو د نجات سبب ګرځي الله مال دارا کا دا د نوی خو چې داوي الله ورته وی تعالی زه د دې په بدله کې دا در کوما چې د قیامت تر ورځې پورې دنور من مغربها حتى طلع الشمس من مغربها ترسو پوری چې دانور دا د مغرب نه راخته نوي تر هغه وخت پوری بزتا د امت د پاره د توبې دروازه کلاو کما ستا د امت ته بزه د توبې دروازه کلاو کما دا د نه د خوخه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وا الله دا دمر لوی پیکج بملا د چانه یې خوخ دا بملا د چانه یې خوخ او حدیث کې بیا دا راځي چې د یو چوکاټ نواله تر بل چوکاټ پورې او یا کال مزل دې د توبې د دروازې دمر لوی وسات الله پیدا و افسوس ورمان داده په دومره لوی دروازه کې زمونږ لار مونږ ته ملاو نشي وجه دا ده چې توبه په زړه کې پیدا نشي الله اکبر د توبې طرف ته زمونږ توجه هم نځي چې توبه هم څه ته وایي دا توبه هم یو عمل دی په دې توبه هم څه کېږي لوی واقعات پې منحصر دي قوم را جمع ری موسی علیہ السلام قوم راویسته ری باران د پارا بیان پیغمبر کئی ناس د پیغمبر مخامخ خلق دی الله باران نه کوي پیغمبر ته وحی کیږي یو کس دی چې د ګناه نه توبه نه وباسي په تمامو باران باندې مونږ تمام توبه نه وباسو نو باران الله دې رحم وکړي یوازې د باران مسله نه ده هغه یو کس چې توبه وستی ده د الله د طرف نه باران شروع شوی دی د یو کس په توبې باندې د تمام امت د تمام مخلوق د تمام انسانیت د تمام قوم د هغې مسله حل شوه په یو اخلاص توبه باندې دا مسلې حل کیږي
موسی علیہ السلام نه تپوس کوي، الله نه تپوس کوي موسی علیہ السلام دا کس راته وښوه چې تر اوسه پورې ګناه کوله نو ما پټ کړی و، نو چې اوس زما تابعدار شه نو څنګه درته وښیمه.